په دې ګلخان ماحول کې، په دې خرڅوي ماحول کې، په دې د خیانت په ماحول کې چې بیا هم تاسو د کام لمن نیولې ده، د وطن لمن مو نیولې ده، دا به په سلو کسانو کې، په زرو کسانو کې یو کس پیدا کېږي. پي ټي ایم چې کومه ناره کوي د لر او بر یو افغان، دا یوازې په خوله نه کوي، دا یوازې په ګفتار نه کوي، بلکې دا یې په عمل هم ثابته کړې ده. د دې واړه تنظیم څخه د هغه زورور ریاست پر سر در دی، دا چې پر سر یې در دی باید نور هم سر په لور وګرځوو، باید نور هم دا تنظیم منظمه کړو، لاسونه سره ورکړو. تاسو ټولو غیرتي فرقام او وطن میونو پښتنو مشرانو ځوانانو همزولو افرین درته وایم، ډاډ درته وایم، په دې ګلخان ماحول کې، په دې خرڅوي ماحول کې، په دې د خیانت په ماحول کې چې بیا هم تاسو د کام لمن نیولې ده، د وطن لمن مو نیولې ده، دا به په سلو کسانو کې، په زرو کسانو کې یو کس پیدا کېږي. ملګرو وخت کم دی، تر دې د مخه د ملي شهید، د ویاړلي شهید د عارف افغان پلین ولمانځل سو. د کوټې ملګریو ته، د جنوبي پښتونخوا ملګرو ته زموږ او ستاسو محترم مشر نور باچا، محترم مشر ملک مجید، محترم مشر زبیر شاه آغا او فاردین کاکړ، داسې نور ټول زما څخه بینونه وخت واخلي چې دوی هر کله د کوټې پي ټي ایم، د کوټې تنظیم د ډیوې غوندې، د څراغ غوندې بل ساتلی دی. یوه پیښه، یوه غونډه یې هم قضا کړې نه ده. موږ دوی ته پر کامیاب تنظیم، پر منظمه تنظیم باندې افرین وایو. د دې څه دومه خبره دا ده، پي ټي ایم چې کومه ناره کوي د لر او بر یو افغان، دا یوازې په خوله نه کوي، دا یوازې په ګفتار نه کوي، بلکې دا یې په عمل هم ثابته کړې ده. د دې ثبوت مشر نورالله ترین دی چې د 8 میاشتو څخه د خپلو افغانانو ورونو پر سر باندې په زندان کې ناست دی. موږ به هر کله او هر وخت دا په عمل ثابتوو، و قام ته، و تاریخ ته، و راتلونکي نسل ته، و هغه دښمن ته به په عمل ثابتوو چې که مو 10 ځله زندان ته اچوي، که مو هدیرې ته لیږي، خو بیا به مو هم دغه خبره وي. نو زموږ مشران نورالله ترین که نن په چیل کې ناست دي، یا که ملي شهید عارف افغان، یا ارمان لوڼی، یا عثمان لالا په خاورو کې پروت دی، د هغه و دې کام ته، و دې وطن ته، و دې ځوانانو ته سترګې دي چې تر شا مو یو تنظیم پاته دی. نو دا پر موږ او تاسو باندې فرض ده، دا زموږ مسؤلیت دی چې کور په کور، سړي په سړي، کوڅه په کوڅه به ګرځو، د کام تبلیغ به کوو، څخه ویده به راویښوو، ناست به ولاړوو، ولاړ به روانوو، چې تر څو پورې د دې واړه تنظیم څخه د هغه زورور ریاست پر سر در دی. دا چې پر سر یې در دی باید نور هم سر په لور وګرځوو، باید نور هم دا تنظیم منظمه کړو، لاسونه سره ورکړو، اتفاق سره وکړو، د خپلو مشرانو درناوی وکړو، د خپل تنظیم په هر فورم باندې، پر هر ځای باندې دفاع وکړو. له توجه څخه مو یو افغانستان مننه.